ترافیک بناسي سپېڅلي تعالی په سپېڅلي نامه نوم مې احمد سالم دی او اغاز ولسوالۍ د قلعه محمد خان د کلي اوسېدونکی یم. موږ خو نو اوس د ژمي په وخت کې دې لوبې ته موږ په اصطلاح کې خوینده ویل کېږي او راځه دا زموږ ژمنۍ لوبه ده. دلته دا لوبې ترسره کوي ډېر هلکان راځي او دا لوبې ترسره کوي. دا بیا د نورو کلو هم خلک دلته راځي که خالي تاسې کلي خلک دلته راپورته کېږي؟ نه د نورو کلو خلک خو هر کال نه راځي خو کله کله راځي. تنها زموږ د خپل کلي دی چې دا غر لږ ورته نږدې ده او راځي ورته. نور کله خو به هغه داسې مرګوړي جوړوي توپ په هغو به مې ویستل کول او واورې خو نور کال کم او سږ کال ډېر دي لږ هلکان راځي سږ کال دا 3 ورځې کېږي. موږ خو الحمدلله دا د خدای یو نعمت دی چې په موږ راوري موږ ډېر خوشحاله یو له دې سره دا خوشحالي هم ډېر زموږ وایي دا اوبه ډېر راخوښ هغه هم اوس استفاده کېږي که خالي دا بوشکو چې استفاده کوي؟ دا هغه خو اوس نه استفاده کېږي خو دغه بوشکې په منځ کې 2 پریکې او سوزکۍ دلته موږ په اصطلاح کې ورته ویل کېږي هغه دلته راوړي. مشال جانه د کوم کلي اوسېدونکی؟ د محمد خان کلی. دلته اوس غره ته د څه کول څه راغلی یې؟ دلته راغلی یم خویندک. خویندکه کوم یو تکړه و په دې هلکانو کې؟ په دغو هلکانو کې دغه نوم څه دی؟ ماجد عبدالماجد. ماجد تکړه و؟ دغه لوبې د غزني ولایت په ټولو ولسوالیو کې مروجې دي خصوصا په هغو ولسوالیو کې چې هغلته د غرونه نږدې وي دغه واورې ډېرې نیسي هغه سر کېږي. کله چې هغه سر کېږي د کلي ځوانانو ماشومانو دا ټول راځي مثلا غرو ته او په هغه غرو کې هغه په اصطلاح باندې ځینې خویندک ورته وایي ځینې لخچک ورته وایي ځینې نور اصلاحات هم ورته کاروي. خو د غزني په ډېریو په هغو ولسوالیو کې چې موږ ګرځېدلي مثلا په واغظ واندړو ګیرو مکر کرباغ په دغو کې خویندک ورته وایي. نن دلته واغظ ولسوالۍ احمد خان کلا سیمې ته راغلي وو دغه غره ته راپورته سو او دغو ترکي ځوانانو ټولو خویندک کول که څه هم مثلا دغه هوا ګرمه سوې د واوره همدومره سر نه ده لکه څومره چې هغه سهار وختي دوی په اصطلاح باندې سهار وختي کې دغه خویندک ډېر کېږي. کله چې غره سر ته خېږي د غره تر پایه پورې ځي نو دغه هغه محلي لوبې دي چې د کلي ماشومان پر همدغو باندې مصروف وي.
بس ابل يوم ده لش دبل کوم یو د دې سری تور کوته و دې چې ویډیو وکړه دې چې بعد ویډیو وکړه عظمت خان کلا دې کلی یم دلته رالو نوم دې څه دی عبدالماجد دلته رالو خوینده کړ دغه به نور کله واورې به نه وي بیا به کومې لوبې کېدې او سږ کال چې دا واوره سوي ده څومره ورته خوشحاله یاست دې سره سره ستاسې دلته هغه د لوبو لپاره یوه زمینه درته مساعده سوي نور د وچکالي او د خوشحالۍ لپاره څومره مفیدې دي والا دا خو ډېر مفید دي او موږ نور کله دغه د کرکټ او فوټبال دغه لوبې مو کولې او نن چې واوره سوي دي الله شکر ده خویندک کوو تر څو پورې دا واوره وي موږ خویندک کوو یا غټان هم راځي داسې لږ ځوانان دي داسې ایری نه وي داسې غټ وي بیا راځي دلته لوبې کوي دا سهار وختي راځي سهار وختي دا واوره کلکه وي بیا ډېر تیز وي بیا اوس غرمې لخوا خو دا واوره پسته یي وای د غرمې له مالې ډېر تیز نه ځي احمد خان کله یې چې ته راغلی یې خویندک ته راغلی وې څومره خوشحاله یې ډېر خوشحاله یې نور کله به واورې نه کېدې په یاد دې دلته به نور کله خویندکې کوله که دغه اول کال داسې خویندکه کوې یا دغه اول کال اول کال ده ای ماشاءالله خویندکې کول دغه دا څه خپروي هغه یې ګلوی الله کې زه یې راټول شیطانون چې د کوجو اوسېدونکی لمن دې کاته کړ نه کومه مشکل نه لري خالي مخکې راوړل